ګران افغانانو سلامونه مینه او نیکې پیرزوین انشاءالله ټول سره روغ او جوړ اوسئ. د 15 کانونو رئیس د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو ترڅنګ ټول نړیوال چغې وایي او وایي چې هله د ښځینهو مکتبونه او سکولونه بند دي. ښځینه بدبخته سوې، ښځینه بېسواده سوې. خو بالاخره د نغمه جانې په نوم او د میرمن نغمې په ویاړ ستاسو په هر کور کې سکول واسو، آنلاین سکول او دولتي او رسمي نصاب ستاسو په چوپړ کې د ګران افغانانو. ستاسو ماشومانو به ویل سي اله بابا نن پیسې نه لرم د کتاب، نن باران ده نسم تلای، اله زما کالای نسته. خو بالاخره د نغمې په ویاړ تاسو نور د دې ستونزو نه خلاص وئ. آنلاین مکتب زه تاسو ته درښیم. پښتون لیګسي لایبرري کې سي ولاړئ نغمه آنلاین ښوونځی د لومړي ټولګي څخه دویم ټولګی، دریم ټولګی، همدغسې څلورم، پنځم، شپږم، اووم، اتم، نهم، لسم، یولسم تر 12 ټولګي پورې. مثلا 12 ټولګی د 12 ټولګي مکمل ښوونیز نصاب، پښتو ښوونیز نصاب ستاسو په چوپړ کې ده. مثلا بیولوژي، کیمیا، دري، انګلیسي، جغرافیه، تاریخ مضمون، ریاضیات مضمون، پښتو مضمون، فزیک مضمون، تفسیر مضمون ګرده مو دلته اچولی دي. تاسو کولی سئ چې په هر حالت کې سې اوسئ، که کور کې اوسئ، بس کې اوسئ، کولی سئ د لومړي ښوونځي نه تر 12 ښوونځي پورې په کور کې زده کړې وکړئ. ګران افغانانو که په افغانستان کې هستئ، که په اروپا کې هستئ. مثلا دا شپږم ټولګی ده. مثلا شپږم ټولګی کوم مضمون درته خلاص کم؟ یعنې د ساینس مضمون درته خلاص کم. د ساینس مضمون تا ته خلاص و، وینې دولتي نصاب ده، هغه نصاب نه ده هوایي، دولتي نصاب په پښتو ژبه نصاب. یا ګوره د څلورم صنف مضامین دلته شته، یعنې په مجموع کې د اول صنف نه تر 12 صنفه پورې فقط په ګوګل کې ولیکئ نغمه آنلاین سکول یا په پښتو نغمه آنلاین ښوونځی. دا به ووهئ تاسو ته راځي. یو لنک ما په پروفایل باندې اچولی ده ګران افغانانو. اوس کولی سئ چې آنلاین معلمان ځان ته ونیسئ او خپله پلرونه، مشرونه، مشرې خویندې او هغه میندې چې سواد لري کولی سئ چې خپل بچو ته زده کړې ورکړي او بالاخره په کور کې چې په هر حالت کې یاره دا مکتب خو یو بل انجام وسي. اله په موټر کې کېنه، اله بس کران استه، اله زما کالي زاړي دي، اله نن مې چا سره جنګ وکولو. دا جنجالونه نسته. په کورونه کې زده کړې وکړئ او په خپل د هیواد په دولتي نصاب، په رسمي نصاب باندې زده کړې وکړئ. هر رقم پیشنهاد لرئ، هر رقم نیوکه لرئ، بس موږ په خدمت کې یو انشاءالله. بیز لایف هم راځم. نو دا سکول، دا ښوونځی د پښتو په ژبه په پښتو نصاب باندې ستاسو په چوپړ کې ده. ګران موسم، صدقه موسم انشاءالله مخکې به ځو. ژوند ګران افغانانو، په خپل بچو، په نارینه او په ښځینهو باندې سکولونه ووایئ آنلاین. نه مصرف څه نه، بس دا ټول وړیا ستاسو په خدمت کې دي. جار مشه.